که چیرې دغه کار عملي شي او وشي نو افغانستان او افغانان به نور د پاکستان له فشاره خلاص شي او د افغانستان په بازارونو کې به هر شی هر وخت په ښه بیه افغانان واخیستلی شي. درنو لیدونکو مینوالو سلامونه، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د تازه خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب او ورسره د ګونګړي علامه ووهئ. افغانستان، ایران او هند د چابهار بندر د ظرفیت په زیاتېدو هوکړه کړې. چارواکي وایي د درې واړو هیوادونو استازو پرون په نوي ډیلي کې په یوه غونډه کې هوکړه وکړه چې د چابهار بندر د ظرفیت زیاتېدا لپاره به د ترانزیت، سړکونو، ګمرکونو او کنسولګریو چارو د همغږۍ لپاره یو پروتوکول باندې کار وکړي او تر نهایي کېدو وروسته به یې عملي بڼه غوره کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې ویبپاڼه کې ویل شوي دي چې د چابهار بندر د ظرفیت د زیاتولو لپاره دغه غونډه پرون په نوي ډیلي کې ترسره شوه. د چابهار بندر د ظرفیت د زیاتولو په تړاو دغه دویمه درې اړخیزه غونډه ده او درې واړو لورو ژمنه کړې چې ډېر ژر به یاد پروتوکول نهایي کړي. د چابهار بندر له پرانیستل کېدو بیا تر اوسه پورې 15 لکه ټنه توکي په بریالیتوب ترانزیت شوي دي چې پکې د 2019 کال له فبرورۍ میاشتې د افغانستان صادرات هم شامل دي. چابهار د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره دا مهال د یو تر ټولو بریالي سوداګریز بندر په توګه استفاده کیږي او له پرانیستل کېدو سره به یې افغانستان د پاکستان په کراچۍ بندر له بشپړې تکیې ځان خلاص کړي او دا مهال تر یوې کچې د افغانستان سوداګري د پاکستان له سیاسي فشارونو په امان ده. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.